یا ډرامه دا حساب کتاب را سره وکړه کنه په سټ باندې چینجن شي دا مې بار بار در پاسې نشم راتللی د یو طرف د کرانه خبر یو کنه یو طرف چې دی کنه 50 افغانۍ د یو طرف د کرا ده او مکمل 2.5 پاکستاني روپۍ ته جوړیږي چې دوه طرف ته لاړ شم او راشم مکمل 1500 روپۍ پاکستاني ته جوړیږي ظالمه ته خدای بار بار در پاسې نشم راتلی د حساب کتاب را پاسې وکړه ها یا خیر دی کنه لږ صبر راته وکړه لاس مې تنګ دی او د ټول جهان را سره غم دی خبره داسې دی کنه وبشي خدای به خیر کې ښه او کنه حساب کتاب به مکمل برابر شي خو فلحال مې لاس تنګ دی نو اوس یې رانه مه غواړه ښه ګوره ډرامه ګوره اخرنی چانس مې درته درکړو دا سور مخکې نیولی دی دا برګ مخکې نیولی ده لکه په تنور کې چې ډوډۍ وسوځېږي ګوره دا اخري دفعه ده که بل دفعه چې راپسې راغلمه ګوره حساب کتاب به دې برابر کړي نورې ګوره اوتې بوتې نه غواړم ښه او کنه اخري چانس مې درله درکړو یا نواز شریف فاروقې ما ته ښکاري لکه چې جلال موبین صاحب هم د جیل نه راخلاص شوی دی او د قرض پسې راغلی دی ښه او کنه موږ چې موږ قرضونو پسې ګرځو لکه چې جلال موبین صاحب جیل کې وخت تېر کړی دی نو دی تنګ شوی دی او دا هم لکه چې قرض پسې ګرځي ښه دا هم قرض پسې راغلی دی یاره شهباز شریف فاروقې د خبرو نه خو داسې نه ښکاري چې د قرض پسې راغلی دا خو د دې ډالرو مالک سره د بانک والا سره د ډرم سره داسې خبرې کوي لکه بدماشي چې ورسره کوي خو خیر دا ما ښکاري دا لږ داسې مدغونه تیزم دی ښه او کنه کیدای شي په زوره ترې نه قرض غواړي نه پوهېږم چې دا ولې داسې خو بدماشي کې ورسره خبرې کوي یاره بلکل نواز شریف فاروقې ما ته ښکاري دا لکه چې کلنګ پسې راغلی دی ښه د خلکو نه کلنګ اخلي او دې بانک پسې هم راغلی دی هلکه نواز شریف فاروقې راځه ما د خیر سره ما او تا هم د خلکو نه کلنګ شروع کړو په نرمه خوله خو څوک راته دا چا خبره قرضونه نه راکړي یاره شهباز شریف فاروقې په خېټه پړې چینجن شي موږ ته څوک قرضونه نه راکړي خیرات نه راکړي نو اوس به بدماشي ته لاس اچو د خیره سره که د چا نه م کلنګ وغوښتلو کېدای شي کلم هم کړي داسې چنډه چې د دې کلنګ ملنګ نه تېرېږي دا زموږ د وس کار نه دی دا خوله ورته خوږه کا خوله ورته پیکه کا خوله ورته داسې نرمه کا خوله ورته داسې چینجنه کا ورته پکې راواچوه نو ایله به یې درچې ښه او کنه په بدماشي باندې څوک نه درکړي ستا دا خوله بدماشي ته جوړ نه ده زما مولو یا لکه شهباز شریف او نواز شریفه دا څه د ځان سره بنګېږئ ګوره دا ټرمپ زما قرضداری دی دا بانک والا زما قرضداری دی او زموږ د قرضداري دی او ګوره تاسو هم زموږ د قرضداري یې مکمل یو کال شو چې د بجلي بل هم نه دی ورکړی 1.5 میلیون روپو یعنې د افغانو بین در باندې اوښتی دی هغه ګوره پټۍ هم راوړې خو دا هم نورو ګوره بیا به مو خیر نه او کنه یاره جانا موبین صاحب په جیل کې دې وخت تېر کړو په مزغو کې دې فرق راغلی دی غوسې دې زده کړي دي خبره داسې ده کنه چې موږ خپله قرضونو پسې کوڅه په کوڅه سړک په سړک او چا خبره کلي په کلي باندې ګرځو چې څوک قرض راته راکړي ستاسو قرض به په خیر سره د خیر سره درکړو چې موږ ته چا قرض راکړو نو هغه قرض به موږ تاسو درکړو د خیره ښه او کنه اوس وخت زیره زموږ هم لاس تنګ دی هلکه ډرم بابا پکې راواچوله لاس هم ډېر زیات تنګ شوی دی کنه یاره بس دی کنه شرم وکړئ شرم خدای دې تاسو ته هدایت وکړي څومره قرضونه غواړئ په قرضونو کې خو چې خبره نور ډوب شوي او تاسو نور قرضونه غواړئ خو ورېږه صبر وکړه زه به د اول د نریندر مودي نه او بچي د ګاندي نه د دې نه به پوښتنه کومه چې ورکړم ورته او که نه هلکه ګاندي دا قرض ورته ورکړم او که نه یاره ډرمه که زما مني نو ورته یې مه ورکوه ځکه چې بیا دې بمونه اخلي جازونه پې اخلي او ته بمونه پې اخلي بیا موږ پې ولي خو ناس یختارونه راته راکوي او ویره یم و چې ولو دې پې نو په دې خاطر مې ورته ورکوه که زما مني نه منمه یاره به ستا خبره نه منمه زه خیر دې ورته ورکومه دا خولې داسې خوارې خولې نیولې دي نو بس زړه مې پې خوږېږي ستا خو بیخي نه منمه ورته ورکومه ستا د قص نه مې ورته ورکومه هلکه نواز شریف او شهباز شریفه مبارک مو شه قرض مې درله درکړو ښه وایي مننه کنه ډرمه ډېره زیاته مننه پړه مې 100 روپۍ راغی هلکه شهباز شریف فاروقې مبارک دې شه قرض راته راغی ښه او که نه اوس خو ورته دعا ورته وکړه دې ډرم ته ولې نه وایي یا الله پاکه ته ډرم په ښځه باندې مه شرموه یا الله پاکه ته دا ډرم لا زموږ د سر نه مه اخوا کوه یا الله پاکه چې چېرته باران وي او د ډرم سره چې چترۍ نه وي که نه نو په اغېزې باندې باران مه کوه یا الله پاکه ته ډرم به ته ډېر عمر ورکړې چې د خیر سره موږ دپاره ژوندی امین او که نه پروګرام ته ورګایا